بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچو یو ځل بیا ستړي مه شئ. نن د مونږ مضمون دی ساینس او عنوان دی سترګه یا آی. دا د مونږ دویم حص دی. مونږ تاسې په تېر لوست کې بچو ویلي وو چې مونږ 5 حصه لرو یا 5 سنسز لرو مونږ. نو په هغې کې مونږ غوږ ویلی و او نن وایو مونږ سترګه یا چې په انګلیش کې ورته آی وایي. د سنس ته مونږ څه وایو؟ سنس آف سایټ. سایټ معنی لیدل، د لیدلو حس، د لیدلو حس یا سنس آف سایټ. لیدلو د حس مهم غړی څه شی دی؟ سترګه ده. څه شی دی؟ سترګه. مونږ تاسې ټول خبر یو چې سترګه څه کار کوي؟ سترګه لیدل کوي. پوه شو بچیا؟ د سترګو د لیدلو لپاره احتیاط څه پکار دي چې سترګه مو خرابه نشي، خوږ نشي، مونږ تیز هوا نه وساتو، اوبو نه وساتو، خاورو نه وساتو. داسې شیان د سترګې تیزه رڼا وي یا ډېره تیاره وي، په هغه کې مونږ په سترګه کار ونه کړو، دا تاوان لري. ډېر ټي وي ته ونه ګورو، موبایل ته ونه ګورو، دغه شیان تاوان مونږ سترګې ته ضرر رسوي. نو بیا مونږ لکه تیر درس کې چې مونږ ویلي وو چې 5 حصه خو مونږ تاسې خبر یو چې لروي، خو سوال دغه دی چې سترګه لیدل ولې کا، غوږ اورېدل ولې کا. اوس په دې نن په سترګه بس کوو چې سترګه څنګه لیدل کوي، ولې اورېدل نه کوي. هلته مونږ په غوږ کې ویلي وو چې غوږ دا چونکې حساس، دا ټول حساس غړي دي، یو شي سره حساسیت لري چې څنګه هغه شی پرې ولګي د حساسیت خپله ورته عکس العمل شو کوي. نو غوږ مونږ کتلی وو چې هغه داسې حساسیت لرو، د غوږ چې کومه پرده وه هغه د اواز د څپو سره چې څپه پرې ولګېدله هغه په حرکت کې راغله، هغه شی به د مخکې یوړ، نور شي سره غرض نه لرم. داسې ورسره د سترګې ته لیدلو حس چې کوم دی دا داسې حساسیت لري، دا د رڼا سره لري. که هوا پرې لګي، اوبه پرې لګي، هېڅ غرض نه لري، دغه خو د رڼا سره لري. نو مونږ لیدلو لپاره مونږ ته څه شي پکار دي؟ 2 شیان چې مونږ یو څه وګورو، یوه سترګه او بله رڼا. سترګه څه کار کوي؟ رڼا څه کار کوي؟ اوس هغه وایو. اوس راځو بچو دلته ګورئ، دا مونږ سره عکس دی، دا سترګه ده. سترګې څه شی دی؟ سترګې داخل جوړښت یې تش نه څنګه جوړه ده. کوم شی چې مونږ ګورو، مونږ ویلي دي چې مونږ ته لیدلو لپاره 2 شیان اړین دي، یوه سترګه او بله رڼا. اوس ګورئ دا مومبتۍ ده، مو تاسې ټولو لیدلې ده. کله چې دغه شی زه ګورم، چې کله دغه شی زه ګورم، اول پکار ده رڼا ورته. رڼا راشي، که د لمر وي، که د ګروپ وي، که د هر شي رڼا وي، په دې باندې ولګي. په دې باندې چې ولګي د نه ریفلیکشن وکړي. ریفلیکشن مونږ انعکاس ورته وایي پښتو کې، دا مونږ په ساینس کې وایو، مخکې راځي پکې، شاید تاسو تېرې صنفونو کې هم دغه شی ویلی وي. لایټ پرې ولګېده، لایټ څه وکړل؟ انعکاس یې وکړو، رڼا یې بېرته درس راکړه، سترګې ته راشي. سترګې کوم برخې ته راشي؟ دې برخې ته. دا بهرنۍ پوستکی برخه چې کومه ده دې ته وایي کورنیا. څه وایي؟ کورنیا. د مونږ په سترګه بهرنۍ سپینه غوندې کې پرده ده، هغې ته مونږ کورنیا وایو. رڼا ور ولګي په دې باندې، دا تشې رڼا ده، دا کوم چې د مومبتۍ باندې لګېدلې وه، دا د هغې نه چې کوم انعکاس یې وکړه رڼا، دې نه راغلله، دلته راغله، ولګېدله. دا پاسه برخه کورنیا ده چې کومه ده، نرۍ پرده ده. کورنیا څه کار کوي؟ دا رڼا راټوله کي په لینز باندې. په څه شي باندې؟ په لینز باندې. دغه لینز ده چې موږ ګورو، چې موږ ورته غمی هم وایو. دا یوه شیشه غوندې کې ده، شیشه ده چې موږ په سترګه کې ننه ده. تاسې به کتلي وي بچو چې اکثره ښځې بوډۍ وي، موږ په کور کې بوډاګان وي، هغه وایي چې سترګې غمی یې بدل کړه. دغه غمی دی چې دا ایسته کي بل ورته پکې واچوي. نو دا کورنیا څه وکړي؟ رڼا لږ راټوله کي دی لینز ته. تش ته راټوله کي؟ لینز ته راټوله کي. اوس لینز ته وکړي، دا لږ یې راټوله کړه لینز ته، لینز بیا دا ټوله رڼا راټوله کي، دلته په یوه ځای باندې واچوي. دلته سترګې دې داخل دا برخه دغه زیړ چې مونږ ته ښکاري، دې ته وایي ریټینا. څه ورته وایي؟ ریټینا ورته وایي. اوس رڼا ګورئ، دلته نه انعکاس یې وکړ، راغله ور په کورنیا باندې ولګېدله، کورنیا راټوله کړله لینز ته. تش ته لینز ته، دغه لینز دی ګورئ. لینز ته وکړي، لینز یې ټوله راغونډه کړي په یو ځای باندې. په کوم ځای باندې؟ ریټینا باندې. په ریټینا کې چپه عکس جوړ شي. څه وشي؟ چپه عکس جوړ شي. کوم شی چې کوم شنه رڼا انعکاس کوي ورغلی هغې چپه عکس جوړ. دا ګورئ مومبتۍ هلته سر یې پاس دی، دلته که وګورئ دلته کږه شوې ده، سر یې لاندې دی،
او نوره پاستا چپه شوې ده، دا عکس جوړ شو. دا عکس جوړ شو. اوس دلته نه د اپټیکل نروز دا رګونه دي چې سترګې نه عکس یوسي ماغزه ته، ماغزه هلته دا راستای کی وی پیژني دا خو فلانی شی دی یا څه دی، هغه ورته امر وکړي دا خو فلانی دی، دغسې عکس عمل وکړه، هر څه چې وی مخکې هغسې کوي. یو ځل بیا تکرار ګورئ، مونږ چې هر څه ګورو مونږ ته هغې لپاره دوه شیان پکار دي، یوه سترګه او بله رڼا. که رڼا نه وي توره تیاره کې سترګې غړوه مونږ ته څه نه ښکاري، بیا که سپینه ورځ وي مونږ سترګې پټې کړو بیا هم مونږ ته څه نه ښکاري. نو دا دوه شیان اړین دي د لیدلو دپاره. هر شی چې مونږ ګورو په هغې باندې به اول رڼا لګي، د هر ځای رڼا چې د لمر وه د ګروپ وه د هر شي وه چې هغه پرې ولګېدله هغې نه انعکاس وکړي، ریفلیکشن وکړي. ریفلیکشن لکه توپ چې په دیوال وولې بېرته راځي، دغسې رڼا هم چې په تشي لګي هغه انعکاس کوي. نو په دلته دا مومبتۍ ده، په دې باندې رڼا ولګېدله، دې نه بېرته انعکاس وکړه، د سترګې په بهرنۍ برخه ولګېدله چې هغې ته مونږ کورنیا وایو. کورنیا څه وکړي دا رڼا راټوله کړي په لینز باندې، دغه مونږ سره لینز ده چې نب کې پروت دی، په لینز یې راټوله کړه. لینز بیا څه وکړي دا لږ یې راغونډه کړي، کورنیا ورته لږ راغونډه کړي دغسې. اوس لینز څه کار وکړي، لینز بیا دا ټوله رڼا سره راټوله کړي، دلته راوړي په ریټینه باندې واچوي. په ریټینه باندې چې کوم دي هلته حساسې حجرې دي، اتشیسه فوټو سنسیټیو سیلز. فوټو وایي رڼا ته، لمر ته، د لمر سره حساسیت لري هغه حجرې چې څنګه دا رڼا پرې ولګېدله چې تش نه راغلې وه د هغې شي عکس جوړ کړي، څنګه چې کامرې دي مونږ وایي کامره هم دغسې رڼا راځي هغه شي نه ریفلیکشن وکړي بیا هلته عکس جوړېږي. نو دا څه وکړي دلته عکس جوړ کړي، خو هغه عکس چپه وي. څنګه وي؟ چپه لکه دا چې مونږ ګورو، هلته سر پاسته دلته سر لاندې راغی، دا عکس جوړ شو. دا عکس بیا دلته نه ولېږي د اپټیکل نرس په واسطه باندې مغزو ته لاړ شي، برین ته، برین څه وکړي هغه وپېژندي او مونږ ته راوښایي دا خو فلانی شی دی. نو دا چې د مونږ د نن ورځې درس سترګه په سترګه مونږ پوه شو چې سترګه څه کار کوي، لیدل کوي. ولې لیدل کوي؟ ځکه چې دا دی چې د کومو حجرو نه جوړه ده، هغه تش سره حساسیت لري د رڼا سره، چې کله رڼا ورته راغله کوم شي نه انعکاس وکړ دی ولګېدله هغه هلته ریټینه ته راوړي، ریټینه باندې عکس جوړ شي، عکس مازغه ته لاړ شي، اپټیکل نرس په مرسته باندې هغه وپېژني. نو دغسې سترګه لیدل کوي. نن ورځې درس شو، په دې کې تاسې ټول پوه شوي، کومه ستونزه مشکل درته پکې نه وي. ښه وخت.